د ولسمشر غني ورور حشمت غني احمدزي د ولسمشر په تړاو د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق روسي څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي ولسمشر غني له شاوخوا نه غلو حلقه کړی وو. محقق په روسي څرګندونو کې ولسمشر غني په فساد تورن کړی او ویلي دي زه خپل کابل کې له یو شخصي کور پرته نور شتمني نه لرم. حشمت غني د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې ویلي د دولت یو برخه محقق يرغمل کړي خو تر پای خلکو لپاره څه وکړل. د حشمت غني په وینا ولسمشر غني افغانستان کې د مالی امنیتي اوبو او تعلیمي مدیریتونو بنسټ کې خودونکی دی او له پخواني ولسمشر حامد کرزي ورپاتې قرضدار حکومت یې په پښو ودراوه. د ولسمشر رور یو ویډیویي پیغام کې چې په خپل فیسبوک پاڼه یې خپور کړی همداراز پر ډاکټر عبدالله هم سختې نیوکې کړي او نوموړی یې په بې کفایتۍ تورن کړی دی.